السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې راته روغ به وئ. ګرانو ملګرو، څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې بغیر د کوم اپلیکیشنه ویډیو آډیو ته واړو. نو که تاسو غواړئ چې ویډیو آډیو ته واړوئ نو راځئ دغه ویډیو زما سره تر پایه وګورئ. نو ګرانو ملګرو، تاسو به راشئ د خپل موبایل فایل ته. کله چې تاسو د خپل موبایل فایل ته راغلئ نو دلته که تاسو میمورۍ ته ځئ او یا هم انټرنل سټوریج ته ځئ، نو زه به راشم د خپل موبایل سټوریج ته. کله چې سټوریج ته راغلم نو بیا به دلته تاسو هغه ویډیو انتخاب کړئ چې تاسو یې آډیو ته اړول غواړئ. نو بیا به راشئ په هماغه ویډیو باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په هغې باندې کلیک کړو بیا به لاندې راشئ په 3 ډاټ یعنې مور باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې باندې تاسو کلیک کړو بیا به راشئ په رینیم باندې به کلیک کړئ. کله چې تاسو په رینیم باندې هم کلیک کړو نو دلته به 4 ډیلیټ کړئ او د دې په ځای به تاسو 3 ولیکئ. کله چې تاسو 3 ولیکلو نو دا به MP3 شي. بیا به راشئ اوکې به یې کړئ. دوباره به بیا راشئ اوکې به یې کړئ. کله چې تاسو اوکې کړو نو دغه به آډیو ته اوړي. مننه کوم، تر بلې ویډیو ښې چارې.